د بیگ باش په سیالیو کې راشد خان ریکارډ جوړ کړ. د بیگ باش په سیالیو کې چې نن ورځ د سیډني سټریکر او همدارنګه د ډیل سټایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وه. راشد خان د ډیل سټایکرز لوبډلې لپاره ښایسته لوبه وکړه او ریکارډ یې جوړ کړ. راشد خان په دې لوبه کې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې او 4 وکټ واخیستې. راشد خان 3 سر په سر وکټ واخیستې چې په دې سره یې لومړی لوبغاړی شو چې په بیگ باس سیالیو کې راشد خان د خپل لوبډلې او خپل ځان لپاره د وکټو ریکارډ جوړوي. د غلو بعد راشد خان لوبډلې یا ډیل سټایکرز وبایلله او سیډني سټایکر ته، خو راشد خان پاکې خپل ځان وښوده او په دې سره یې خپل د وکټو ریکارډ چې په بیگ باس سیالیو کې لومړی لوبغاړی ګڼل کیږي او ریکارډ جوړ کړ او 3 سر په سر وکټ یې واخیستې. په 4 اورونو کې یوازې 22 منډې ورکړې. نو قدرمنو دوستانو لیدونکو، دا ډیر د خوښۍ خبر په دې ده چې راشد خان په بیگ باش غوندې ستر لیګ کې د افغانستان نوم اوچتوي، د خپل ځان نوم اوچتوي او په دې سره 3 سر په سر وکټ اخلي چې دغه د افغانستان لپاره، د راشد خان لپاره په ټوله کې د افغان کرکټ لپاره یو ښه خبر دی. ډیری ویل کیږي چې راشد خان په نورو تجارتي سیالیو لکه IPL کې، بیگ باس سیالیو کې ښه لوبیږي، د خپل لوبډلې لپاره ښه لوبه نه کوي، خو رښتیا هم دا د نن یې ځان ثابت کړ چې په دې سره په 4 اورونو کې یوازې 22 منډې ورکوي او د وکټو ریکارډ جوړوي چې په دې سره دا د ښه لوبه ترسره کوي. نورو لوبو کې هم ښه بیټینګ بالینګ کې، په بیټینګ او په بالینګ دواړو برخو کې ښه لوبه کوي، خو ځلیږي او د افغانستان نوم اوچتوي. خیر په هر صورت خدای وکړي چې راشد خان د افغانستان لپاره هم ښه لوبه ترسره کړي لکه څرنګه چې دی په تجارتي لیګونو کې ترسره کوي. راشد خان نن ښه لوبه ترسره کړه او ریکارډ یې جوړ کړ او په دې سره یې په بیگ باس سیالیو کې لومړی لوبغاړی شو چې راشد خان ښایسته لوبه ترسره کوي او د خپل ځان لپاره یا هم د خپل لوبډلې لپاره ښه وکټ اخلي او ریکارډ جوړوي چې د هایس یې په 12 منډو آوټ کړ، وینس یې په 20 منډو آوټ کړ، سلیک یې په 14 منډو آوټ کړ، ایډوارډز یې بیا په 0 له میدان څخه پورته کړل او په دې سره راشد خان ریکارډ جوړ کړ. خو ووایو چې د راشد خان لوبډلې چې په بیگ باس سیالیو کې نن د سیډني سټیکرز او همدارنګه د ډیل سټایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وه. راشد خان پکې ښه بالینګ ترسره کړ، 4 وکټ واخیستې او 3 سر په سر وکټ واخیستې او همدارنګه په ټوله کې 4 وکټ واخیستې او 22 یوازې منډې ورکړې. نو دغه د خوښۍ خبر تاسو ټولو ته د مبارک وي. هیله ده چې افغانان لکه محمد نبی سخیل، مجیب زدران په هر لیګ کې ښه ولوبیږي، د افغانستان نوم اوچت کړي. ته پوهیږئ چې افغانستان نور لوبغاړي محمد نبی سخیل، مجیب زدران، همدارنګه ظهیر خان او ورته نور لوبغاړي دي چې قیس احمد چې ښه لوبه ترسره کوي او په نړیوالو سترو تجارتي لیګونو کې ښه لوبه ترسره کوي. دغه د خوښۍ خبر تاسو ټولو ته د مبارک وي. درنو دوستانو، دغه ویډیو چې نن مو تاسو ته تیار کړې وه، تر بیا ښې چارې.